د غونډې په دې مهال کې ستاسو انتظار لنډو او هغه ورژبي شاعر ته بلنه ورکوو چې هره نغمه یې د ژوند نغمه ده او د حالاتو ترجماني کوي. ستاسو د لاسونو په شوخه پړکا کې مطیع الله تراب ته بلنه ورکوو. الرحمن الرحیم. قدرمنو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. ستاسو درانه حضور ته نظم ږدو، خو د نظم د پایل یا د شروع نه مخکې یوه یادوري ضروري ګڼو چې د هغه مشرانو او د هغه زلمیو تر د مخه د کاڼو دیوال هر هغه څوک چې په خپل ګریوان کې پوهیږئ، البته د خویندو په شمول. کتابه ورونو شور مه کوه. کتابه وایي چې موږ سره اوس هم څه د ګل قیمت کم شوی نه دی. موږ سره اوس هم څه د ګل قیمت کم شوی نه دی، او چې په ازغو پیري کوي نو دا د ګل کار دی. او موږ د مینې او د مذهب لار ورښودلې، باقي خر چې په خرو خولې لګوي د دوی خپل کار دی. اوس هم څه د ګل قیمت کم شوی نه دی، چې په ازغو پیري کوي نو دا د ګل کار دی. او موږ د مینې او د مذهب لار ورښودلې، باقي خر چې په خرو خولې لګوي د دوی خپل کار دی. یو لنډ غوندې غزل و، وایي منو چې موږ په وینو مرو له وینو رنګ اخلو، منو چې موږ په وینو مرو له وینو رنګ اخلو، بغیر د وینو نه زموږ مړي بدرنګ ښکاري. او سفره څو د لنډوم د غومره نور اوږدېږي، یو غر چې پاس کما بل غرې په سره دنګ ښکاري. او جنګي سردار په دوسۍ زموږ موړ شوی نه دی، بیا یې د چا انعامي توره سره تر څنګ ښکاري. او ښکلو بلا مو د خولې واخلمه لږ صبر وکئ، مخې سره مو د پتلون وژغنې لنګ ښکاري. ښکلو بلا مو د خولې واخلمه لږ صبر وکئ، مخې سره مو د پتلون وژغنې لنګ ښکاري. او موږ نه چې کله سپي غوږ وړی دی نو غوږ نه ګورو، ورپسې ځغلو که هر څو په منډه چنګ ښکاري. او د هنري ګوتې د زار شمه زرګر جانانه، هغه طلا دې په پیتلو کې اوس زنګ ښکاري. او تا خو بولی روانه کړې دی یوسف په حسن، د مصر ښار د نور په دې تاجرو تنګ ښکاري. او د اخري باید وشه د خوتنونو ماښامونه د هغو نصیب شه، موږ ته خو ترخې هم د دې وطن لونګ ښکاري. وای د ګړنګ سره نه رالوېدو ته رسېدلي یو اوس، او موږ د ژوند داسې مرحلو ته رسېدلي یو اوس، د دنیا هر کونج کې چې قحط راشي لوږه راشي، اولنی زور زما د خوار ملت وځي. او له بل طرفه د ملت واکداران داسې څوک دي، انجینران او ډاکټران ساینس پوهان داسې څوک دي، لی چپړاسي نه تر وزیره پورې شپه تخته دي، ان له قاضي نه تر مدیره پورې شپه تخته دي. وایي چې کار د اهل کارو په لاسونو کې دی، بس د دیندارو او هوښیارو په لاسونو کې دی. اهل هغه دی چې څوک زر لري او زور هم لري، څوک چې د لاسو صفایي په خوله کې اور هم لري. او غوږ شئ څو نوې خاطرې درته په مخ کږدمه، بشپړې ګیرې څو څېرې درته په مخ کږدمه. د بعضې ملایانو په مخ پوزې نشته، دوی هم جیبو کې د رشوت شنه لړمان ګرځوي، سره د بار وهي په بډو کې اوښان ګرځوي، د غرب د سپینو قاچاقبرو سره لارې لري، د بلا غټو ښکرورو سره لارې لري. په جهاني سطحه مو بل نوی لقب ګټلی، د غلو د لاس افغانستان نه چورستان جوړ شوی، هر څوک په خپله رضا درومي اغستان جوړ شوی. خپله پلازمینه کې نصر نه د چا مال خوندي دی، په رڼا ورځ د لوی لارې مسافر چور کیږي، د چا نه جیب د چا نه سره د چا نه سر چور کیږي. او د ماښام غلې د سهار په غلا کې بیا ونیو، حیران په دې موږ چې چا پرېښود او چا ونیو. د ماښام غلې د سهار په غلا کې بیا ونیو، حیران په دې موږ چې چا پرېښودو او چا ونیو. او د امنیت پړسوب د خېټې په چاودون واوښتو، په رمو مو د لیوانو غوندې شپون واوښتو. او لوړه په خدای که به صفت او یا شهرت غواړمه، یا امتیاز غواړمه او یا به مال دولت غواړمه،
لکه تازه نختر په تبر پارې پرې کیږي د دې ولس په مظلومانو مې کلمې پرې کیږي او تاسو او خدای چې په دې ملک باندې واکمن یې تاسو د دې ولس په درد او غم څه فکرمن یې تاسو شابه یې تکړه شئ د جیبو د ډکولو وخت دی او د دې ولس نه د څرمنې د ویستلو وخت دی شور مه کوئ شابه تکړه شئ د جیبو د ډکولو وخت دی د دې ولس نه د څرمنې د ویستلو وخت دی دې زرین چانس در سره ټول وس مو په کار واچوئ د خپل تربور نه د لمن د پرې کولو وخت دی او دې ناست په ځمکه وي خو بل ته به کشمیر ښایي دا پال لیدونکي ماته زما د خوب تعبیر ښایي د دې تړلو آینو شاته به څوک ناست وي خو مخامخ ماته زما پیر او زما تصویر ښایي او د توکمیز انډول یو نوې تماشا وګورئ د توکمیز انډول یو نوې تماشا وګورئ راشئ دې ملک دا یو بام او دوه هوا وګورئ منو دا ملک زموږ د ټولو مشترک کور دی د هزاره ترکمن تاجک او د ازبک کور دی خو یم حیران چې دا د ټول افغانستان مرکز دی تاجکستان ازبکستان که د ایران مرکز دی په دفترو کې په پښتو ژبه بندیز پورې دی په ویلو اورېدلو یې تعویض پورې دی او خپل په دفترو کې په پښتو ژبه بندیز پورې دی په ویلو اورېدلو یې تعویض پورې دی او خپل پښتانه مې په دې کو په ډغرو وهي وایي کوارید ګم کو ما په برو برو وهي خپل مننه خپل پښتانه مې په دې کو په ډغرو وهي وایي کوارید ګم کو با په برو برو وهي له بله نه دی له خپل ځانه مې ضرر خوړلی خپله پښتون د پښتانه د ژبې سر خوړلی او هله پښتون شي چې قدرت لاړ شي او ځواني لاړه شي د جماعت شیخ شي چې دولت لاړ شي او خاني لاړه شي هله پښتون شي چې قدرت لاړ شي او ځواني لاړه شي د جماعت شیخ شي چې دولت لاړ شي او خاني لاړه شي په اوږو پښې ږدي بیا له ځان سره بوټان رسوي د جماعت اولني صف ته به ځان رسوي 151 تسبو باندې به ذکر کوي خو په دې ذکر کې اکثره د ځان فکر کوي او د پیر آغا د خان ملک غوندې نومونه لري بلا اوږده تخلصونه او لقبونه لري او کوچي زرداد ته په لندن کې محکمه شروع ده خو جنرالان ثبوت سرارتي تڼۍ ګرځي نو مجبور دی خپلو پښتنو په ژبه لور کیږدو بیا د دې نورو لږکیو پښو ته اور کیږدو